نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الطہور شطر الایمان، چه پاکواله ځان پاک ساتل دا د ایمان یو لویه حصه ده. او کم سړی چې پاک وي ځان پاک ساتي دا الله ته نږدې وي، او کم سړی چې ځان پاک نه ساتي نجسی پلیتی د خدای نه لري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل په لاره ته په یو دوو قبرونو باندې تیر شو. تپوس یې وکړه د صحابو نه، یاره د دې قبرونو نه څوک خبر دی چې دا څوک دی او دا کله مړه شوي دي؟ صحابه ورته جواب ورکړ چې دا خو نوې قبرونه دي صاحب، او دوی څه موده مخکې مړه شوي دي، مونږ یې پیژنو. نبی علیہ السلام او فرمایل انهما لیعذبان، دې دواړو قبرونو کې چې څوک پراته دي هغوی ته عذاب ملاویږي، او دوی ته سزا سے ډیر لوی سیس کی عذاب نه ملاویږي. هغه سیس چې د هغې نه ځان ساتل آسان دي په هغې کې دوی ته عذاب ملاویږي. او بیا وفرمایل هر چې دا یو کس دی نو دا چغلي خور دی، ده به دنیا کې چغلي خوړه، د هغه چغلی په وجه ده ته په قبر کې عذاب ملاویږي. رونو چغلي کول او شیطانې کول، د یو بل په سر خبرې کول، دا ډېره لویه ګناه ده. یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چې کله معراج ته لاړم یو قوم می ولیده چې د هغې نه دا شونډې پرې کولې او د اور په قینچو یې ترې پرې کولې، د اور قینچی وې په دې شونډو به یې وله کېښوده، دا شونډې به یې ترې پرې کړې. نو ما تپوس وکړه چې دا څوک دي؟ وی دا چغلی والا قوم. دنیا کې چې څوک چغلي خور دی چغلي خوري دی د قبر عذاب دی. او حدیث کی راضی بلکہ نبی علیہ السلام فرمائی من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار، کم سړی چې دنیا کې دو پړیقی، یو ته یو سوی دو بل ته بل سوی، د قیامت پر ورځ به د په دې خوله کې د دې غوښې د ژبې په ځای د اور ژبه تاویږي راتاویږي. الله دې مساتي. نو چغلي دا ډېره لویه خطرناکه ګناه ده. د یو بل په سر خبره کول او شیطانت کول دا ډېره لویه عظیمه ګناه ده. دومره ګناه ده رونو الله دې امتې وساتي چې یو سړی د بل مسلمان بې ځایه چغلي وکړي او په هغه چغلی هغه مسلمان څوک مړ کړي، د قاتل چې څومره ګناه کېږي دومره ګناه به د دې چغلي خور کېږي. ځکه د په دې چغلی دا مرګ وشو. که د یو سړي په چغلی د یو انسان بېعزتي وشوه، چا چې بېعزتي وکړه د هغه چې څومره ګناه کېږي دومره د چغلي خور کېږي. د یو سړي په چغلی که د دوو غرونو په منځ کې روانه راله، د دوو قومونو منځ کې روانه راله، څومره ګناه چې د هغه روانې والا رګ جوړېږي هغومره ګناه به د چغلي خور هم جوړېږي. ګناه کبیره ده. نو چغلی نه ځان ساتل پکار دی. وفرمایل علیه السلام دا یو کس چې د قبر د عذاب کې زه وینم نو دا چغلی والا و، دی د قبر عذاب دی. او دا بل کس چې دا عذاب د قبر په شروع دی نو دا هغه انسان دی چې د متیازو نه به ځان نه ساته، بولو نه به ځان نه ساته، او دسماتې به نه اوچاو، دا د هغه سزا ده. نو کم سړی چې اودس نه اوچوي، بولو نه ځان رونو نه ساتي، د هغه د قبر عذاب سخت دی او خطرناک دی. خدای به د قبر عذاب ورکوي. بلکې یو روایت کې داسې هم راغلی چې کوم انسان اودس نه اوچوي، هغه که نارینه دی او که هغه زنانه ده، نو قبر کې به د شیشې په یو صندوق کې خدای بند کړي. نو ګوره متیازو نه ځان ساتل، بولو نه ځان ساتل دا واجب دی. او چې یو سړی د بولو د متیازو نه ځان نه ساتي دا ګناه کبیره ده. د قیامت او د جهنم عذاب خو په خپل ځای دی، لیکن د قبر عذاب به وله خدای ورکوي. بیا پیغمبر علیہ السلام یو د کجورې څانګه راواغېسته او په منځ یې نیمه کړه، هغه نیمه په یو قبر باندې خښه کړه او نیمه په بل قبر خښه کړه. یاره وایي دا دواړه لختې مې پې خښې کړې، ممکن ده چې تر څو دا دواړه لختې اوچې شوي نه وي او دا شنې وي هغې پورې به خدای پاک دا دواړه قبرونو والا د عذاب نه. نورو متیازو نه ځان ساتل او ځان پاکول دا ډېر لوی اجر دی او ډېر لوی ثواب دی پکې. استنجا به کې ام هغه د لوټې والا، د کاغذ والا، ام بیا د اوبو والا، او د هغې نه پس به اودس وکې. د اودس دپاره مستحبه طریقه دا ده چې
چې سړی قبله ته مخ کی که قبله ته مخنی خی طرف یو ته قبله ته شاوی یا یو خوا مقبل خوانو سے گناہ پکې نشتا، جائز دی، خو بهتره طریقه دا چې سړی قبله ته مخ کی. او ښه صورت دا دی چې په لوړ ځای کینی چې دا د اودس د اوبه ردي چې دله ساس کی را نشي. بیا چې دی کله قبله ته مخ کی په لوړ ځای باندې کینی، مسواک د ځان سره روڼ والی، د مسواک ډېر لوی ثواب دی. مسواک کې دومره فایدې دي، غاښونه پاکوي، اوړی مضبوطوي، بدبویي ختموي، د غاښونو زیړوالی ختموي او ډېرې فایدې دي پکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر زیات مسواک مګم، وی یریږم چې دا غاښونه ځان نه ونه باسم. او عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله پیغمبر علیه السلام به کور ته داخلېده او که ورته به نو مسواک به یې مګه. او چې کوم وخت کې د دواړو جهانو سردار مبارک وفات کیږي، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی زما دے غیق تے ڈڑا والے وا او دا بیمارے سخت تکلیف ورتا وی زما رور راغی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اغسر مسواک و پلاس کے وی پیغمبر علیہ السلام اغا مسواک تدا سے دا شوق پا نظر باندے و قتل وی ما ورطا چی دا خدای رسول مسواک مگی وی سر مبارکی و خوزو وی میں چی راوامی غی چی نرم کم در لا وی سر مبارکی و خوزو وی ما اغا مسواک راواغشت نرم میں کا پخپلو غاخونو میں امگا پاک میں کا او دا غینا پس چی میں نرم کرو نبی علیہ السلام لمی ورکا وی دا مسواک مگل دا پیغمبر علیہ السلام اخیری عملو بالکل جن کی دا پیغمبر علیہ السلام اخیری عمل مسواک مگلو دمر الوی دا ثواب شیرے او دا نبی علیہ السلام تابیداری دا او اجر پاک سمر دے جناب دا وورا یو منز چی دے بے مسواکو کو یو منز چی دے پا مسواک کیو کو یعنی او دس کے مسواک مگلی دومره اجر به خدای در کی لکه او یا منځونه چې بغیر د مسواک نه وکړي دومره ثواب شو. او موږ هیڅ قسمه د سنتو ته نه ګورو، حالانکه دې کې ډېرې لویې فایدې دي. بغیر د مسواک نه او یا منځونه او مسواک سره یو منځ دا به په تله د نیکۍ کې برابري. نو مسواک خامخا مګل پکار دی لازما. بعض انسانی منځ به هم کوي او دس به هم کوي لیکن خلی نه به اسخا بینځي، ولی مسواک به نه مګي. او مسواک بیا د کیکر کا مګي که د پلوسې مګي خو چې ستا غاښونه پاکوي دا بهتر عمل دی. او یو حدیث کې راځي د مسواک متعلق څوک مسواک مګي د ده به خدای پاک د ځنکدن په وخت کې د شهادت کلمه پرې خوله راولي. دا د مسواک فضیلت شو. او چې کوم سړی اپیم خوري اپیمي وي د ځنکدن وخت کې به د ده نه کلمه د شهادت یېری په خوله به د شهادت کلمه نه راځي. نه چې ګنې کافر بمري مسلمان بمري خدا کلمه بہت یاد نی. او مسواک دا سے شئی دے چی سوکے مگی زن قدن وقت کے بہت خدای پاک دا شہادت کلمہ را یادی. نو مسواک دا پیغمبر علیہ السلام سنت تے. اس دا بعض خلق برش مگی. یو ڈاکٹر دی دا ماشنا دی دوست میں دے او آغا ڈاکٹر دا غاخونو ڈاکٹر دی بی ڈی سے کڑے دا ڈگری اغشتے دا یقینو کما کلا کلا غسر رازینو میں یرد دا تاسو برش ماتے نا برش غلط شیرے چی سوک مگی ورو دا پار نقصان دہ شیرے ویدہ قمقل خلقو چی برش مگے. ہاں ماتے وی آگا چی کم ملہم دی اٹوت پیست آگا ملہم یا آگا پوڈر نو مسواک باندے رہے آگا سالی اچینو پا دا آگا خونو دے مگی ویدہ چرتم چاہتا دانوے مچیرتا برش مگا برش غورے خرابای نقصان پیدا کئی اگو سخ شیوی نقصانی شیدے نا آگا ما تخپلا وی چیزا چمالا سمر مریضان را جنو زاغی طرح برش نویم چی برش ما ہوتا یو نرم مودنے برش اکم یو دے چدا سے کلا کلا بعض وقت سلی غاخونو باندې مګ هماته خاندل وی تو مسواک میں مسواک الحمدللہ او د سلام مګم بس مسواک نه خبرش بل نشتا کم چې نبی علیہ السلام طریقہ دا او نرم پوس مسواک دا خامخا ساته. عربو کې ډېر سخت رواج دی دومره تک خلق مسواک مګي ډرایور چې کله گاډي چلای یو لاس به سټیرنګ کې نیولې بل لاس باندې مسواک مګي او بالکل جیب کې پروتي تیار وسره هغه ډېر د مسواک اهتمام کوي. نو حدیث شریف کې راځي کہ نبی علیہ السلام بکل قرآن حکیم تلاوت کو مسواک بے مگر کله چې پیغمبر مستودری ته مسواک بے مگر کله چې نبی سم او دس کو مسواک بے مگر کله چې خوب نه پاسې بیا به مسواک مگر. نو دا مسواک مگل دا پیغمبر علیہ السلام سنت تی پر خارا غاخونو بے مگے او دا دن غاخونو چې کوم دی هغه ته امراکاګه پاغه هم مگا بلکې نبی علیہ السلام بجبل اگر بار کنو پاغه به میو دوه کشو مسواک راخل وی اح صحابه وی وی دومره مبالغه به کوله په مسواک کې چې اح به مونږ اوریدل او که مسواک نی نو بیا دا مسواک ګوتا
دا په غاښونو باندې اومګه او غاښونه به پاک کړه. ښځې نر دواړه مسواک مګلی شي. ښه ښځې مسواک مګلی شي. عایشه صدیقه رضی الله عنها ښځه نه وه، مسواک به مګه، نو ښځې مګلی شي او سړي مګلی شي نرم مسواک. نو مسواک به ومګې په دننه غاښونو بار غاښونو باندې، په دې ورو یې ومګه، په دې شونډو باندې ومګه، او دغه رنګې په دا ژبه باندې هم لغونې راکاږه. غرغړه ورسره 3 ځله وکړه، بیا 3 ځله په پوزه کې اوبه واچوه، پوزه ښه سون که او ښه مبالغې سره اوبه واچوه پوزه کې، بیا 3 ځله په مخ باندې اوبه واچوې، تر دې حده پورې چې نبي علیه السلام به مخ مبارک کینځه، د سترګو دا ګوټونه به یې ورسره ومږل، دا ګوټ شو یا دا بل ګوټ شو، اکثر دې کې ګندې نښتي، دا به یې ومږل ورسره، پوره مخ به ووینځي د هغه د سر د ویښتو نه تر د زنې لاندې سې پورې، او د غوږ د یو پوسکۍ نه د بلې پوسکۍ پورې ښه مزېدار مخ ووینځه. او که د یو انسان ګیری او رنګې وي، داسې رنګې چې سرمن پکې ښکاري، نو هغه د بیا سرمن ته اوبه خامخا رسوي، سرمن به ورسره لمدی. او که د چا ګیره ګڼئ چې د هغې نه دننه سرمن نه ښکاري، نو د مخ حصې سره مخامخ چې کم ویښته دي، د زنې پورې د مخ حصې سره چې کم مخ په اودس کې وینځل فرض دي، هغه لمدی، او باقیو کې د لون لاس ورکي، لمدې ګوتې دې پکې ورکي، خلال ورته وایي. چې د مخ د حصې سره مخامخ کم ویښته دي، دا چې کم مخ سره زنې پورې برابر دي، داسې دا ګردنې دا به لمدی، او چې کم لاندې له زنې نه اویزان دي، یا د دې طرف نه دا غاړې ته لاندې کم اویزان دي، بس دې کې د یو ځل دا لمدې ګوتې ورکي، دا کافي ده. هغې نه پس به بیا لاسونه ووینځي، ښی لاس 3 کرته او ګس لاس 3 کرته، او دا ګوتې چې کمې دي د لاسو ګوتې دا د یو بل کې نه نباسي، چې د ګروتونو ته مو ورسېږي. بیا به د هغې نه پس ښی لاس ګس او ګس لاس ښی او ګس دواړه 3 ځله، بیا به د هغې نه پس اوبه راوالي، نو په هغې باندې به د سر مسه وکړي، اوبه راوالي مسه دې ته وایي چې په دې سر به لاس کېږي او شاته به یې سوټه پورې راکاږي، بیا دې مخې له راولي، یو ځل یې که لاس راښکه شا پورې نو هم کافي ده. سټ باندې مسه مستحب ده. د هغې نه پس به بیا د خیخ په وینځي 3 کرته اوبه واچوي، بیا د ګسخ په وینځي 3 کرته اوبه واچوي. خو دا د یاد ساتي چې کله خپه انځي د خپې دا ګروتونه به هم لمدی، نو د هغې دپاره بعضې خلک د ګوته کې د بره نه پکې دا ګوته داسې ورکي، نو دا هم ښه ده. خو نبي علیه السلام چې کومه طریقه ښولې ده نو هغه داسې نه ده. هغې به دا قچی ګوته د ګوتې د لاندې نه راښکه، چې کوم لاندې طرف دی که نه، د لاندې نه به یې دا ګوته وردننه کړو، دا یو ګروت کې به یې ورکړه، بیا دی بل کې، بیا دی بل کې، بیا دی بل کې. نو دې کې یو حکمت دی که ستاسو خیالي، د بره نه که دې ګوته راښکه نو د ګوتو دا لاندې دا ځای اوچ اکثر پاتې شي. تاسو وګورئ چې اودس وکئ، بیا په ژمي کې چې اودس وکئ، نو د ګوتو دا ویښونه چې کوم دي لاندې ځمکې سره دا اوچ پاتې کېږي، او چې لمده ګوته د لاندې نه هسې راښکه، نو دا لاندې چې کوم دا ځایونه دي د خپې دا ټول لامده شي ورسره. بیا به یې په دا بل داسې وکړله، په دې طریقه باندې لاندې نه بیا وکړل، دا ګروتونه به لامده شو، او د ګوتو چې کوم ویښونه و نو هغه هم ورسره لامده شو. دا غرونو د اودس طریقه ده. اوس بعضې دعاګانې کتابونو کې راغلي دي، هغه دعاګانې چې د قرآن یا د حدیث د نبي علیه السلام نه ثابت نه دي، بزرګانو جوړې کړي دي، ښه دي که څوک یې وایي څه ګناه پکې نشته، لیکن په یو خبره په یو مسله ځان پوه کې. اودس کې به بالکل ګورې پوره خیال ساتئ چې یو ځای هم اوچ پاتې نه شي، ولې که اوچ پاتې شو نو اودس دې ونه شو، منځ دې ونه شو. نبي علیه السلام په یو سفر باندې روانو، یو صحابي فرمایي وی مونږ ته مخکې وو، وی اوبه لږې وې او زمونږ تلوار وه، نو مونږ زر زر اودس وکړو، نو د بعضې ملګرو پوندې اوچې پاتې شوې، چې زر زر سړی کوي اوبه لږې نو پوندې اوچې پاتې کېږي. وی دی کې پیغمبر علیه السلام را ورسېد، وی چې وی کتل د بعضو پوندې اوچې وې، اعلان یې وکړه چې ویل للعقاب من النار، دغه پوندې چې دا د چا اوچې پاتې شوې دی له به د جهنم په اور کې ډېر لوی هلاکت ملاویږي، د جهنم اور کې به سوځي. نو بعضې خلک په دې ژمي کې خصوصا چې اودس کوي ګیټۍ وچې وي، پوندې وچې وي، د هغې ګوره خیال ساته چې دا پوندې او دا ګیټۍ به نه وچې پاتې نه شي. بله مسله درته ووایم، بعضې وخت کې اوبه کمي، یا مثلا تلواره ده یا ګاډې روان دی، نو مونږ هر یو سړی نښتي دا مستحب اودس کې 3 کرته یو اندام خامخا وینځي. ګوره 3 کرته مستحب سنت دي، 2 کرته مستحب دي، یو کرت که د مخ لاس ووینځل دام جایز دي. اوس ګاډې روان دی او ډرایور در باندې تلوار کوي، نو که یو ځل دې په مخ لپه واچوله، یو ځل دې لاس لون که،
یو ځل دې په خپو اوبه واچولې خوله او پوزه کې یو ځل اوبه واچولې دا هم صحیح ده. یا مثلا اوس مرګري دي ګڼ دي او اوبه ډېرې کمې دي نو دا ورته انخطې وي صاحب په دې مستحبو باندې عمل کوي درې ځله هر یو انخطې سبیل کې اوبه خلاصې شي باقی یې پاتې شي نه چې مرګري ګڼي یا اوبه کمي یا سفر دی یا لوټې کمې دي بس یو ځل مخ باندې اوبه واچوه یو ځل په لاس اوبه واچوه یو ځل خپې ووینځه بس دا کافي دي. بلکې خوله او پوزه کې که دې وام نه چولې او مودس کېږي دا خوله کې اوبه اچول یا پوزه کې اوبه اچول دا سنت دی مستحب دی دا واجب نه دی. په غسل کې پوزه کې اوبه اچول او خوله کې اوبه اچول غرغړه کول دا واجب دی. اودس کې خو واجب نه دی مستحب دی. نو دې باندې لږ خیال ساته یو دا دی ګوره دا په کاغذ چې سړی ځان اوچ کي یا په لوټه چې ځان پاک دا هم استنجا وشوه. اوس د هغې نه پس که یو سړی په اوبو باندې ځان پاکوي نو دا هم سنت دی. او که یو سړي په اوبو ځان پاک هم نه که او په لوټه باندې ځان پاک کړی دی یا په کاغذ ځان پاک کړی دی هم کېږي ورسره مونځ چېره دام دي وکړي. ښه اوس په سفر باندې اکثر مونږ په دې سفر چې ځو نو مونږ اینو یو ځای وي هغه داسې چې هغې کې پرده ني یا لوټه ني او بیا هم بعضې خلک انخطې په اوبو استنجا کوي. هلکه اوبو باندې استنجا کول دلته مستحبه ده او چې خلک ستا اندام اینې هغه حرامه ده نو د مستحبو لپاره د حرامو ګناه ولې ګټې بس په لوټه دې ځان وچ کړی دا کافي دی. که راکوټې استنجا ده او که لویه استنجا ده چې په لوټه دې وکړه یا په کاغذ دې وکړه یا په ټوکړه دې وکړه دا مسله ګورې واوریا په لوټه یا په کاغذ یا په ټوکړه یا په مالوچ وي وړه استنجا یا غټه وي دواړه او مثلا اوبه شته پرده شته تلوارم نشته نو په اوبو باندې وکړه ثواب به دې شي مستحب دی. لیکن که جمع تیاره ده اوس جمع نه کېږي یا مثلا هلته ګاډې ته نه ځي یا اوبه کمې دي یا که ته استنجا کې په اوبو باندې دې وخت کې عورت ته ښکاري نو باید پرېږده صرف چارهدام قدام کافي ده یا دوه ځله دې په لاس اوبه واچوې تلوار کې یا یو ځل دې واچولې بس دا هم کافي ده. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عمل کړی دی بعضې وخت کې دا خدا همیشه نه دا هغه وخت کې چې مثلا عذري ما راته هغه عذرونه ووي جمع تیاره ده یا ګاډي نه نه ځي او یا مثال په طور اوبه کمې دي یا عورت ته ښکاره کېږي که ته استنجا کې بل لږې اوبه به لګې ګورې ډېرې اوبه به هم نه لګې او پوره دا اندام به وینځې دا د کونډۍ پورې به نه مګې دې ته څه وایي دا څنګل پورې نه لګوندې یو پوټې داسې یو سپق زیات ځای ورسره ووینځه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وددت انا رأینا اخواننا ارمان د دا مې زړه کې یو سوچ دی که ما خپل رونه لیدې وې څه خبره وه صحابه ورته وي د خدای رسوله مونږ ستا رونه نه یو څه مونږ ستا رونه یو که نه وی نه تاسو خو مې رونه م یې او تاسو مې ملګري م یې رونه زما هغه خلک دي چې هغوی لا راغلي نه دي لا پیدا شوي نه دي وروستو به راځي پیدا کېږي به غایبانه او په ما باندې ایمان راوړي. نو ګوره مونږ او تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم رونه ویلي دي وی رونه مې هغه خلک دي او واقعي او صحابه کرامو خو پیغمبر علیه السلام لیدی دی د هغه معجزې یې لیدي دي پاکه زمانه کې پیدا و د نبی علیه السلام مخ مبارک به لیده نو ایمان به یې راوړه. مونږ خو نه نبی علیه السلام لیدی دی نه د هغه معجزې لیدي دي نه په هغه پاکه زمانه کې پیدا یو په دې ګنده وخت کې پیدا یو ګنده خلکو کې پیدا یو او دې وخت کې چې مونږ په نبی علیه السلام او په خدای ایمان راوړو دا یقینا ډېره لویه کامیابي او دغه خبره ده. نو ارمان که ما خپل رونه ولیدې نو څه خبئ رونه یې څوک دي د خدای رسوله هغه خلک دي چې هغه لا پیدا نه دي او غایبانه او په ما باندې ایمان راوړي. نو بیا دې صحابه تپوس کړي د قیامت په ورځ باندې به ته د خپل رونه وینې وی آو ته به یې په څه باندې پېژنې د خدای رسوله خو به ډېر زیات خلک یي ته ولې پکې د خپل رونه په څه پېژنې. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل وی یو سړی دی چې د هغه اسونه دي او د ده اسونه سپینو تندو والا دي تندي هم سپین دي او د اسونو خپې هم سپینې دي او دا په خړو پړو اسونو توړو اسونو کې ګډ شي دی او پکې د خپل اس پېژنې که به نه پېژنې وی او د خدای رسوله پېژنې نور تور دی دا پکې سپینو خپو والا دي سپین تندي والا دي وی دقه رنګې د قیامت په ورځ به زما د امت د اندامونو نه به سپینه رڼا خیږي په هغې به د خپل امتیان پېژنم. د یو امتی نه د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي د هغې په امت کې د یو امتي د تندي نه یا د اودس د اندام نه به رڼا نه خیږي او الحمدلله زمونږ د پیغمبر علیه السلام د امت د اودس د اندامونو نه به د قیامت په ورځ باندې رڼاګانې خیږي.
وی پاغي به د خپل امت پیژنه. نو رڼا خو الخیږي ته انده حضرت ابو هريره رضی الله عنه بلګه مبالغه کوله، هغه به ترخ پورې لاسینځه، حالانکه نور صحابه به داسې نه کول، هغه به ترخ پورې او خپل دې کونډه پورې انځله، وی چې زما د اندام نه ډېر رڼا خیږي. دا خو هغه خپل یو ښه سوچو، لیکن زمونږ شریعت کې به داسې نه کوي. بس د دې سنګل نه لږ غوندې اوچت او د ګیټۍ نه لږ غوندې یو سپک اوچت به دا خپې ووینځې، دا لاسونه به ووینځې په دغه نیت باندې. دا خو د اودس طریقه ده، باقي دا مستحبه طریقه مې درته وښوله. بیا چې کله اودس نه فارغ شي ځان ته دعا وکړه، اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین، خدای ما د توبهګارو نه متطهرین چې کم پاک خلق دی خدای د هغې نه مې وګرځئ. یا پښتو کې ووایه چې خدای ما هغه خلق چې هغه تا د توبې وباسي، هغه خلق چې هغه ځان پاک کوي، خدای د هغې خلقو نه ما وګرځئ. او بیا یو بل عمل هم دی زموږ وطن کې په عمل نشته. نبی علیہ السلام به په ولاړه د اوبو چې اودس به کمې پاتې شوې، یو ګوټ دوه ګوټه به په ولاړه باندې وڅکلې، لږې غوندې اوبه راواخله او چې کله ودرېږې په ولاړه اوبه څکل همیشه ښه نه دي، لیکن د اودس نه پس په ولاړه یو ګوټ اوبه څکل یا یو دوه ګوټه اوبه څکل دا نبی علیہ السلام کړي دي. نو په دې باندې هم کله کله عمل کوه. دا خو د اودس طریقه ده. اودس نه پس چې کله سړی فارغ شي ما الله ته به ودرېږي، مونځ به کوي. او بیا د جمع مونځ مسلمان له پکار دی، هغې دپاره بانګ ویل او اقامت کول. خو یو خبر رانه یېره شوه، تر څو چې سړی یو ځل اودس وکړي که نه، نو دې په هغې باندې هر څومره مونځونه کولی شي. سهار دې مانځل اودس وکړه تر ماسخوتنه پورې چې اودس استعمال شوي دي، ته پې خپل مونځ کولی شي. لیکن هر مانځه دپاره اودس کول چې اودس دې وي دا مستحب دي، ښه ثواب پکې شته. خو که دې مات شوي نه نو ډېر مونځونه پې کولی شي، هېڅ پروا نشته. دویمه خبره ده که د انسان باد لاړ شي نو په هغې باندې صرف چارهدام به دوباره کوي. استنجا ته ضرورت ګورې نشته وړې یا لویې ته. زموږ بعضې خلک دي چې د هغې استنجا به وړ اله کوي چې واړه بول وکړي، لوی استنجا به اله کوي چې لوی بول وکړي. او که لوی بول یا واړه بول دې نه کړی، وجود نه وینه ووتله، یا مثلا یو سړی دی چې هغه باد یې لاړل نو د هغې استنجا ته حاجت نشته، صرف چارهدام ام کافي دی. بانګ متعلق بانګ هم د دې امت خاصیت دی. چرته زمونږ د امت نه مخکې امتونو کې بانګ نه دی ویلی شوی. پیغمبر علیه السلام چې کله مدینې منورې ته لاړ، صحابه کرام یې را جمع کړل چې یاره مونږ به دا خلک مانځله په څه راغواړو. داسې یو شی په کار دی چې خلک هغه واوري یا وویني او مانځله راشي. یو صحابي پکې پاسېد وی د خدای رسول زما خدا خوښه ده چې ټلی به وو، لکه د سکولونو کې چې دا کومه ټلی والي شي چې د مانځه وخت شي ټلی به والي کېږي، خلک به اوري مانځله به راځي. نبی علیہ السلام وفرمایل دا خو د عیسایانو کار دی، عیسایان ټلی وی. بل یو صحابي پاسېد وی جي ښکر کې به پوکې وو، لکه دا ملنګان په دې لاره تېرېږي که نه ښکر باندې اواز کوي، یا شپېلی به وو. نبی علیہ السلام وفرمایل دا د یهودو کار دی. یو بل صحابي وی د خدای رسوله اور به بلو، نو چې بره لوګي اسمان ته خیږي نو خلک به هغه لوګي اینې مانځله به راځي. ویل اور بلول خو د مجوسو کار دی، مجوس اور ته سجدې کوي. بیا پکې یو صحابي وی چې د خدای رسوله اسې به اواز کوو چې الصلاة جامعة، خدای مو بخه مونځ تیار دی مانځله راځئ. نبی علیہ السلام وی بس دا ټیک ده. بس وی چې کله مونځ تیار شي یو سړی به پاسي اواز به وکړي چې خدای مو بخه جمع تیاره ده مانځله راځئ. خلک خواره شو. چې خواره شو خلک، د شپې یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن زید رضی الله عنه، هغه خوب ولید او سار راغی نبی علیہ السلام ته خپل خوب بیان. وی د خدای رسوله بازار کې روان ومه، یو سړی دی هغه سره ټلی د خرڅی. وی زه ورغلم چې د خدای بنده را ټلی خرڅی نه، وی هغه ما ته وی چې خرڅوم خو ته پې څه کوې؟ وی چې مونږ بیا ټنګو خلک به پې مانځله را بلو. وی یاره دې ټلی نه یو ښه شی درته نه ښیمه. وی چې وښایه راته که نه، نو دا بانګ یې راته وښو، الله اکبر الله اکبر تر اخره پورې. راغی نبی علیہ السلام ته راغی وی دقسې خوب مې ولید. نو پیغمبر علیہ السلام وفرمایل انها لرؤیا حق ان شاء الله تعالی، وی دا رښتونی خوب دی. او پیغمبر علیہ السلام ورته رښتونی ولې وی؟ کله چې نبی علیہ السلام معراج ته تللی و دا بانګ یې هلته اورېدلی و، خو په حکمت یې نو پوهېږي چې دا څه دپاره دی. دې نه نو خبر چې دا سچ د اواز د څه دپاره دی. دا خدای را تعظیم الفاظ دي ومېرېدل. نو چې دنه یې واورېدل چې دا خو ما ته د بانګ دپاره چوقول په خوب کې، نو ورته پته ولګېده چې او ما چې معراج کې کوم اواز اورېدلی و هغه همدا اواز دی او دا خو د مانځه دپاره دی. نو ځکه یې وایي چې به دا رښتونی خوب دی. وی پاسه حضرت بلال سره، حضرت بلال رضی الله عنه د هغه اواز هم اوچت و، اواز یې خوږ هم و. وی دې ستا نه اواز خوږ هم دی او اواز یې اوچت هم دی چې تا کوم خوب لیدلی دا ورته یو کلمه وایه، دی به بانګ وایي.
نو بلال رضی اللہ عنہ لومبے مؤذن دی دے پاسے دا ابانگے شروع کا اللہ اکبر اللہ اکبر څلور ځله الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی ګوره څونه ښکلی معنی ده اشهد ان لا اله الا الله زه ګوی کوم د دې خبرې چې الله یو د شریک نه لري د عبادت لایق با سوا د الله نه د عبادت لایق بل څوک نشته دو ځله به ده ووایې اشهد ان محمد رسول الله زه ګوی کوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای ښکلی رسول دی بیا وی حی علی الصلاة مانځله راشه دو ځله حی علی الصلاة مانځله راشه بیا وی حی علی الفلاح د کامیابی سیز لراشه مونږ د کامیابی شی دی کنه د کامیابی ځای لراشه جومات د کامیابی ځای دی بیا ورپسې وی الله اکبر الله اکبر خدای ډیر لوی دی لا اله الا الله دا الله نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته دا بانگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صادر ځان پسې راښکه چې دا بانگ یې ولید په منډه منډه را روان نبی علیہ السلام ته زما د قسم په خدای وی د خدای رسول چې د رښتونی پیغمبر ولې عمره وی ما هم دغسې خوب ولید لکه دې سړي چې لیدلی دی 19 صحابه په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی دی 19 کسو نو دا بانگ دی اوس بانگ کې وروڼو ګوره ډېر لوی اجر بانگ دا اواز لرې ځي هر څومره چې لرې ځي نو چې څومره سیزونه دا بانگ اوري که هغه لامده دی او که اوچ دی که اونه دا بوټی دی او که کاڼی دی دا ټول به د قیامت پر ورځ دله د خدای په دربار کې ګوی کوي چې خدای دا مسلمان دی بانگ یې مونږ اورېدلی دی ګوره مونږ د بانگ نه تښتو یو ته یې زه ورشه بانگ وایه بل ته یې مړه تو وایه بل ته یې مړه تو وایه بانگ نه مونږ خلک تښتو حالانکه بانگ کې څومره اجر او څومره ثواب څومره سیزونه چې راده دا بانگ اوري د قیامت په میدان کې به دله ګوی کوي چې د شهادت او د دا بانگ او دا کلمه مونږ اورېدلې د خدای دا مسلمان دی بل حدیث کې راځي وی چې څومره ځای پورې د اواز خورېږي دومره ځای به په تله د میزان کې د ګناهونو دله خدای بخي څومره ثواب شو پکې او بل حدیث کې راځي مشکات شریف کې شته چې چا 7 کاله بانګونه ووي که پرله پسې وي که پرله پسې نه خو د 7 کالو بانګونه پوره کړل خدای پاک به دې د جهنم د اور نه محفوظ وساتي کتب له براءة من النار من اذن 7 سنین محتسبا د خدای لپاره لپاره د 7 کالو بانګونه پوره کړي کتب له براءة من النار د اور نه به خدای پاک دې پاک او ویزاره به کې اور نه به خدای خلاص کړي څومره لوی اجر او ثواب بلکې دې کله بانګ وي شیطان تختی بلکې حدیث کې راځي شیطان تیزونه چې یو تختی د بانګ الفاظ په سخت لګي چې ما خو خلک دا مانځنه منې کوم او دا دې اوس خو دې سړي ورته بانګ ووایي دا خلک به اوس بیا مانځله راځي وروڼو بانګ کې ډېره لویه فایده ده اوس به ته په دې خپل زړه کې وایې چې دا خو بیا هر سړی به وایي چې دا بانګ ما وایي جنګ به جوړېږي یو به وایي دا ثواب زه ګټم بل به وایي زه ګټم بل به وایي زه ګټم نو پیغمبر علیه السلام د هغې طریقه ښولې ده چې کوم سړی بانګ وایي مؤذن او نور خلق د هغه په اذان باندې اقصې اذان وکړي لکه څنګه چې هغه کړی دی پټ ځان سره نو د مؤذن چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره به خدای دې اورېدونکي له هم ورکړي لکه مؤذن وي الله اکبر 4 ځله نو تم پټ ورسره ووایه الله اکبر 4 کرته به ووایه بیا مؤذن وي اشهد ان لا اله الا الله 2 کرته تم هم پټ ورسره په دې کې اشهد ان لا اله الا الله بیا هغه چې وي اشهد ان محمد رسول الله نو تم هم پټ اشهد ان محمد رسول الله 2 کرته وي نور بانگ با مغسی وی چی سنگ مؤذن وی صرف حی علی الصلاة و حی علی الفلاح کی بلا حول ولا قوة الا بالله وی الا بالله العلی العظیم کو سروے کنوی ولا حول ولا قوة الا بالله حی علی الصلاة 2 ځله بتدول او حی علی الفلاح چی اغا 2 ځله وی تبم وی چی لا حول ولا قوة الا بالله بس او نور باقی چی کم ازان دی و مقصی بوی زیادتی کمی و پکی نکی او اقامت کی چی اغا کل قد دغوی الصلاة خیر من النوم 2 ځله پکې دا آواز کوي الصلاة خیر من النوم منځ د خوب نه بهتر دی خوب دې پرېږده او مانځله راځه نو ته هلته کې چې دا الفاظ غوی وی صدقت و بررت وبالحق نطقت صدقت رښتیا دی وی و بررت د نیکۍ کار دی وکړو وبالحق نطقت او حق خبره باندې خلو خوځوله دا ووایه عربی کې که عربی کې نشي پښتو کې ووایه یا لکه رښتیا دی ووایه لکې ووایه او د نیکۍ خبره دی وکړه او په حق د جبه خوځوله او اقامت چې کم سړی کوي
هغه هم خدای ډېر لوی اجر ورکوي. لیکن چې کم سړی اقامت اوري کنه هغه هم همغسې وایي چې څنګه اقامت والا لګیا دی، د څنګه چې د بانک جواب دی دارنګې د اقامت جواب هم دی. ګوره یو صرف دومره ده چې مقه دی حي علی الصلاة و حي علی الفلاح کې به ته دا وی چې لا حول ولا قوة الا بالله، او قد قامت الصلاة دو ځله چې کم دی هغې کې به اقامها الله و ادامها، دا لفظ به اقامها الله، خدای دا مونځ همیشه کی قائم دی کی چې دا مونځ ختم نشي، او خدای پاک دی دائم کی الله دی همیشه کی، دا الفاظ به نو چې اقامت والا څومره ثواب کېږي دومره ثواب به خدای پاک تعالی هم درکړي. ورو بانګ په اودس کې ویل پکار دي، بې اودسه بانګ کېږي که یو سړي وکړو هغه د سنت چې کم د بانګ دپاره سنت د مانځه لپاره سنت بانګ دی هغه سنت ادا شو، خو نه د خپل ثواب ونه شو د بانګ والا، نو چې خپل ثواب دی نه کېږي ځان سره پاره کړی، او دس کې بانګ پکار دی چې وشي. بل معشوم بانګ ویلی شي که نه، نو کم چې ډېر معشوم یې پوهېږي نه په پاک او په پلید نه هغه له خو بانګ بلکل نه دی پکار، او کم هلک چې داسې 12 14 14 کالي بالغ لا نه دی خو یاره په پاک او په پلید پوهېږي په مونځ باندې پوهېږي، نو که هغه بانګ وایي نو خیر دی بانګ جایز دی. ښه خبره دا ده چې بالغ دی وایي، ګورې نه چې ماشومانو باندې بانګونه وایي، نه ښه دا ده چې بالغ دی بانګ وایي، نیک سړی دی بانګ وایي، هغه سړی دی بانګ وایي چې د هغه خشته ښکلي ګیری او هغه په سنتو برابري، اواز یې اوچته مي اواز یې ښکلي مي، پکار دی چې هغه سړي له بانګ. لیکن که یو سړی مثلا داسې وخت کې دغسې ښه سړی نه او یو رکوټ یې لکه هم بانګ وایي چې په ښه بد پوهېږي په پاک پلید پوهېږي، نو بیا بانګ یې کېږي، هغه سنتو طریقې نه بیا دې خلاصېږي، او بانګ کې بیا ثواب او اجر څومره دی الله دومره، لکه ما درته مخکې بیان وکړو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه به یو خو چې اودس وکړه د اودس نه پس بیا 2 رکعاته لمونځ کو، تحیة الوضو ورته وایي، دا مستحب دی چې کله اودس وکړې 2 رکعاته نفل کوه. بل چې کله بانګ ووایې د بانګ نه پس هم 2 رکعاته لمونځ کول مستحب دی. نو چې کله پیغمبر علیه السلام بر معراج ته لاړ او واپس راغی نو تپوس یې وکړه د حضرت بلال رضی الله عنه نه، وی ته کوم عمل داسې کې چې هغه د خدای ډېر خوښ دی؟ وی ځکه چې جنت ته لاړم نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار واورېده، وی د خدای رسوله 2 کاره کوم، یو خو چې بانګ ویم د بانګ نه پس یو 2 رکعاته لمونځ کوم، او یو چې کله زه اودس کوم د اودس نه پس 2 رکعاته لمونځ کوم. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل دغه 2 رکعاته چې د اودس نه پس کې دا په دې تعالی خدای دا مرتبه درکړه. او ګوره د بانګ د وجې نه د هغه بله مرتبه وګوره کله چې پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه په 8مه هجرې کې، نو بوتان چې څومره د بیت الله نه ګیر چاپېره پراتو دغه مطاف کې پراتو چې دا کوم ځای کې خلک تاویږي 380 بوتان ټول یې مات کړل. کافران مشرکان وتښتېدل او د مسلمانانو غلبه خدای په بیت الله راوسته. نو ټول صحابه په دې سوچ کې دي چې اوس به بانګ څوک وایي لومبې د امامت مونځ خو به نبي علیه السلام لومبې مونځ په بیت الله کې اوس لومبې بانګ دې نه مخکې بیت الله کې بانګ نه دی ویلی شوی، ځکه بانګ په مدینه منوره کې خدای پاک نبی علیه السلام ته وښو، مکه مکرمه کې بانګ نو، دا لومبې بانګ دی، بانګ به څوک وایي؟ نو صحابه کرام یو را مخکې کېږي نبی علیه السلام ته، بل هم را مخکې کېږي، یو وایي ما ته به ووایي، بل به وایي ما ته به ووایي، بل وایي ما ته به ووایي. لیکن پیغمبر علیه السلام ډېر انصافدار انسان، هغه آواز وکړي بلال چېرته شته؟ وی او صاحب کم دی آواز کې ورته؟ نو دی یې راوغوښت، یا ورته ته دومره لرې ولې دی؟ وی مې چې زه خو یو مسافر غریب سړی یم، څه پته لګي لوی لوی صحابه شته کېدی شي نبي علیه السلام په هغوی بانګ ووایي. وی دی خوا لاشه بلال، وی بانګ به وی، وی ښه صاحب، وی کم ځای به بلاله بانګ وی؟ وی چې حیث امر ته چې کم ځای کې ته ما ته حکم وکړې، کم ځای چې ته حکم وکړې هغه ځای به وی. وی د بیت الله دې سر ته وښیي او د هغې د پاسه بانګ ووایه. نو ګوره بیت الله باندې ودرېدل ګورې مکروه دي، هلته کې دا کاونټرې دي دا الوزي، نو دا کاونټرې چې کله سیل والوزي نو هم د بیت الله د پاسه نه راځي، سیل چې راشي نیم ته یو خوا شي نیم ته بل خوا شي، چې د یو نیم کمتره چې ناجوړی کتابونه لیکي نو هغه پې د پاسه راشي ګنې نه راځي پې. نو د بیت الله د پاسه بې عذر یو چې جوړی یې سړی پې ودرېږي خیر دی، بې د عذر نه ودرېدل مکروه دي، دا بې ادبي ده. لیکن ګوره د بانګ د برکت نه حضرت بلال رضی الله عنه له خدای څومره مرتبه ورکوي، وی د بیت الله د پاسه وخېږه او د هغې د پاسه ودرېږه او بانګ ووایه، د بیت الله د پاسه یې ودرو او بانګ یې پې شروع کړه، دا لویه مرتبه ده که. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي جنت کې مې سیل کو
یو خشته محل مې ولید ډېر مزیدار اعلی مزین وی داسې خشته محل ما چېرته په سترګو نه ولیدی ډېر مې خوښ شو چې یاره دا محل به د چی وی د هغې خوا کې یو وله بیده ډېره خشته مزیداره او د ولې په غاړه یو جینۍ ناسته او یو حور هغې اودس کو مخ لا سینځل وی چې په مخ به یې اوبه واچولې نو هغه څاڅکي به ترې داسې لاندې پرېوتل لکه ملغلرې چې دوړېږي وی هغې لا خوند کو ډېره خوبصورته جینۍ ده او مخ لاس په دې خشته وله کینځي جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا محل د چا دی دا ښځه څوک ده وی هغه ما ته وی چې ته ترې په خپله تپوس وکړه وی زه ورنږدې شم ما ورته وی چې دا محل د چا دی ته څوک یې ډېره زیاته خوبصورته ووی وی هغې ما ته وی چې دا محل ستا یو امتي د حضرت بلال دپاره جوړ شوی دی او زه د هغه په انتظار دلته کې ناسته یم دا ولې ګوره بلال رضی الله عنه خو د رنګ نه تور و مسافر او یا شین هم نشو ویلی بانکه اشهدو کې شین دی ده به اشهدو ان لا اله الا الله جبې پوره کار نه کو او پردي غلامو لیکن د نبی علیہ السلام سره مینه محبتو او دویم بانک به په مدینه منوره کې د هغې د برکت نه خدای پاک دومره لویه مرتبه حضرت بلال رضی الله عنه نه ورکړه یو بل صحابي د ابو محذور رضی الله عنه په بخاري شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه نو لاړ طائف ته او حنین ته هغه سفرونه یې وکړل هغه علاقې هم فتح کړه واپس چې بیا کله پیغمبر علیه السلام راته یو علاقه کې صحابو ته مونځ کو یو صحابي بانګ وی ماشومان ولاړو د هغه قوم نه هغوی دا بانګ نه وی واورېد نو د دې بانګ والا پېښې یې کولې ماشومان خو هر څه کوي د حضرت ابو محذور رضی الله عنه پېښې یې شروع کړه دا د بانګي مؤذن دې کې دا ماشوم د ابو محذور رضی الله عنه ماشوم نبی اسلام ورشه دا واړه راونیسه ټولو تښتېدل وی دې زمونږ د بانګي پېښې کوي نو دا ابو محذور رضی الله عنه وله په ګوتو ورغی دې یې راوست چې راوست پیغمبر علیه السلام ته ودروي صاحب نور خو تښتېدل دا یو هم پکې راونیو نبی علیہ السلام بوله په دې سر باندې لاس مبارک راخوي بچی را دې خواش وی ته وایې څنګه پېښې دې کولې عرب ډېر ذهینانو چې شی به یو ځل واورېد بیا به ترې نه یېرېده نو دې غلی غلی شابه بچي وایه څه پېښې چې دې کولې شابه اوس هغه ووایه نو د بانګ شروع کړه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سره وځلې بیا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نبی صاحب ته دا شهادت بیا وایه مطلب چې یلک ایمان کینی ویچا ولا اشهد دا نور پر بیا وایه نو هغه بیا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دې په بیا بیا ویچا به نور ورپسې وایه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وی څنګه ابو محذوره باندې خوښ شو وی د خدای رسول ایمان راته وښایه هغه وخت سره خدای مسلمان کړ نو هغه بانک چې پیغمبر علیه السلام دته وښوه د مسلمانۍ سبب وګرځېده نو هغې کې اشهد ان لا اله الا الله څلور کرته اشهد ان محمد رسول الله څلور کرته او نبي صاحب ته عزت مې د مکې مکرمې امام کړې بانګي کړې مکه مکرمه فتح هلته بانک به ته وې او چې دا سنګ مې درته وې ته داسې بانک وایه نو هغه به بیا بانک کې اشهد ان لا اله الا الله څلور کرته وې او اشهد ان محمد رسول الله به هم پکې څلور کرته وي دا د مؤذن د اذان برکت او ثواب نو اذان دا ډېر بهتر عمل دی که څوک ځان لمونځ کوي یو ځای کې او ګڼ کسانی یعنی په جمع لمونځ کوي د جومات نه بعد هم د اذان وکړي اذان ښه دی یو ځای کې په سفر پیغمبر علیه السلام روانو یو بانګ یې واورېد اذان یې واورېد نبی علیه السلام تپوس وکړو صحابو دا بانګ چا ووی وی صاحب مونږ خو نه دی وی تاسو وګورئ دا چا ووی صحابه پسې رال هغه یو چیلو سره وونکي یو سړی چیلو والا شپونکي و راوسته وی دا بانګ ته ووی وی او په هغې نبي علیه السلام خوشحاله شو وی دا سړی ځان یې جهنم د اور نه خلاص کړ نو که هېڅوک هم ني یو داسې ځای کې ته روانې سفر کې هم پکې بانګ ووایه ولې یو خو ثواب به دې وشي کاڼې بوټي به د لګوی وکړي بلکې دې شي څوک پستانه غیب وي او بانګ وورې او مانځله راشي چېرته چې به نبي علیه السلام په یو قوم باندې حمله کوله سار به ورسېد نو صحابو ته به یې لږ صبر وکړي بانګ ته غوږ کېده نو که بانګ بیا واورېد بیا به حمله پرې مه کوئ دا مسلمانان شوي دي او که بانګ بیا ونرېد نو شا به اوس پرې حمله کوئ نو بانګ او اقامت دا د مسلمانانو یو طریقه ده او ټیمونه د بانګ نو بانګ خو دا یو خبره چې د بانګ د وخت نه مخکې مه وایه
د سار دا بانک خو عموما بعض جماعتونو کې د وخت نه مخکې ویل کېږي، دا ګورې ګناه ده. په ټیم به بانک وایه، ټیم نه مخکې به نه وایه. ولې که چا د وخت نه مخکې بانک ووي نو د ثواب په ځای ګورې ګناه کېږي. هسې بانک سنت دی او چې د وخت نه مخکې دی وي نو بیا به په وخت کې خامخا وی، بیا واجب دی چې په دې وخت کې یې وویل. نو په ټیم بانک ویل پکار دی، د وخت نه مخکې بانک ویل او د وخت نه د بې ټیمه بانک ویل دا ناروا دي. بل بانک چې سړی وی ما درته وي په اوچت اواز به وی، غوږونو کې به ګوتې ومنډې، چې سړی د اواز په غوږونو ګوتې ومنډي د خپل اواز نه اوري د نورم چغه وی، نو خو تیز اواز به کې. زه به خو لوډ سپیکر یې راغلی دي، لوډ سپیکر اواز خو تیز دي خو غشته بانک ویل پکار دی. دا خو د بانک او د اقامت متعلق مې درته څه مختصرې خبرې وکړلې او د مانځه متعلق بیان انشاءالله آینده جمعه کې به درته بیان کړم. ورونو دا مونځ ما درته ویلو دا اهم څیز دی. ګورئ ځکه د خدای سره یو معراج دی او د الله سره ملاقات دی. زه د مانځه طریقه به درته انشاءالله آینده جمعه وښیم. مونځ چې کې یا اودس چې مې درته دا کومه طریقه وښوله، که په دې طریقه ته اودس وکړو، په دې طریقه بانک یا اقامت یا د اقامت او د بانک جواب دې ورکړو، نو رب العالمین به درله پې ډېر لوی اجر او ثواب درکړي. دغه بانک او دغه اقامت او دغه اودس دا به د خدای پاک سبب د نجات وګرځولی کړي. بل دویمه خبره دا ده، دا د جمعې مانځله چې زمونږ دا کمرونه راځي، دا ماشومان کوشش کوئ چې دا ماشومان راځي چې دا وروسته ولاړ. او دویم دا دی چې تاسو را جمع وکړئ نو بعضې ملګري بیا زر ځي، نو نور خلق ولاړي د هغې مخکې تېرېدل ګوره ډېره لویه ګناه ده. نو چې تاسو جمع وکړئ نو کوشش کوئ سنت هم دلته کوئ، سنت دلته کوئ، یا کم شاته کسان ولاړي نو خیر دی که هغوی ځي، یا داسې کار کوئ خیر دی چې وروستو کم کسان ولاړي یو منټ تاسو انتظار کوئ چې په چا تلواري زر به ځي. خو ښه دا چې دلته سنت کوئ که یا شاته چې چا تلواري د شاته ودرېږي نو په اسانه باندې به بیا رسېږي، خو د منځګزار مخکې تېرېدل دا هم ګناه ده. بل صفونه نیغول دا ګورې مستقل ثواب لري، دا برته انشاءالله بل ضرور. صف کوږ صف ودرېدلو کې ډېره لویه ګناه ده، نو دا هم کوشش کوئ چې انشاءالله ستاسو صفونه هم نیغي. دو کې د جمع رب العالمین زمونږ په حالت باندې رحم وکړي. خدای مونږ د آفتونو مصیبتونو تکلیفونو نه په امن کې وساتئ، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي.